السلام علیکم ملګرو د ایچ پی ایم نیچرال اسټیټکس نړۍ ته ښه راغلاست. نن موږ د ویټامین بي 12 په اړه خبرې کوو چې ورته کوبالامین هم ویل کیږي. دا ویټامین ستاسو د بدن د انرژۍ تر ټولو لویه سرچینه او د اعصابو ساتونکی دی. ویټامین بي 12 ستاسو له بدن سره مرسته کوي چې د وینې سرې حجرې تولید کړي او د اکسیجن کچه په بدن کې ثابته وساتي. ساینسي څېړنې ښیي چې دا ویټامین د دماغ د فعالیت، حافظې او د مزاج د ښه کولو لپاره خورا ګټور دی. که چیرې ستاسو بدن د ستړیا او بېخوبۍ سره مخ وي، ممکن لامل یې د بي 12 کمښت وي. د یو بالغ انسان لپاره د دې ویټامین ورځنۍ اړتیا په اوس ډول 2.4 مایکروګرامه ده. څرنګه چې دا ویټامین په طبیعي ډول یوازې په حیواني سرچینو کې موندل کېږي، نو د غوا غوښه، ځیګر یا جګر کبان، هګۍ او د شیدو محصولات یې تر ټولو غوره سرچینې دي. دا هغو کسانو لپاره چې یوازې سابه خوري ډېری وخت د ویټامین د پوره کولو لپاره د سپلیمنټونو سپارښتنه کیږي. که غواړئ چې د خپل بدن د انرژۍ کچه لوړه وساتئ او له ژور خفګان یا ستړیا څخه لرې پاتې شئ، بي 12 په خپل ورځني رژیم کې شامل کړئ. ډېره مننه چې تر پایه راسره وئ.